ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني ویلي د سولې مذاکراتو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي او د حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ډاډ ورکړی چې د سولې مذاکرات به ژر پیل شي. عبدالله د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله قطر ته ځي. د بي بي سي د خبر له مخې نوموړی به د بین الافغاني مذاکراتو په پرانیستونکي ناسته کې ګډون وکړي. مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته د حکومت د مرکچي پلاوي سفر وځنډېد. سرچینې وایي د طالبانو مرکچي پلاوي ځینې غړي لا قطر ته نه دي رسېدلي ځکه له کابله د پلاوي تګ ځنډول شوی. تیر ماښام تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته کې یو افغان سرتیری شهید شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي. پاکستاني لوري ته بیا اووه پاکستاني پوځیان هلاک شوي او سیمه اوس د افغان ځواکونو د لاس لاندې ده. بهرنیو چارو وزارت د حکومت لخوا ځینې هیوادونو ته نوي سفیران ټاکل شوي. د خپاره شوي لیست له مخې طیب جواد په روسیه کې، زلمی رسول په برېټانیا، بسم الله وزیري په قرغیزستان، منیژه باختري په اتریش، یما یاري په جرمني، وحید ویسا په استرالیا، فرید مامنزوی په هندوستان، نجیب الله علي خیل په اسلام آباد او شفق خواتی په ایران کې د سفیرانو په توګه ټاکل شوي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ نن کوټې ته تر تګ وروسته د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی. له محسن داوړ سره تللی د هغه بل ملګري ندیم اسکر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ځینې ملګرو د فاتحې لپاره کوټې ته تللي وو، خو وايي پولیسو محسن داوړ په هوایي ډګر کې نیولی دی. منظور پښتین د پاکستاني پوځ له لوري د محسن داوړ د نیول کېدو په اړه ویلي په پاکستان کې د پارلمان د یو غړي دغه حال دی چې آزادانه تګ راتګ نشي کولی، نو په دې ملک کې به د نورو پښتنو څه حال وي. پاکستان کې د چرسو کرل قانوني شول. د پاکستان حکومت ویلي چې له دې درکه به د کال $1 ملیارډ عاید ولري. د چرسو کرته پیښور، جلم او چکوال سیمې غوره شوې. او وروستی خبر دا دی چې ویلیام راجر افغانستان کې د امریکا نوی سفیر ټاکل کیږي. راجر په افغانستان کې پخوا هم مهم ماموریتونه اجرا کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.